د بعضې اکابرو اجلو صحابه کرامو ذکر مې شروع کړو. یو لوی صحابي دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر مبارک چې د هغې وفات هم په د رجب په دې میاشت کې شوی دی. دې میاشتې ته د زبرګې میاشت به موږ پښتانه وایو او عرب ورته د رجب میاشت وایي. نو د هغه د واقعي ذکر درته کوم د یو څو مقصدونو دپاره. نوم د عباس دی او د والد صاحب محترم نوم یې دی عبدالمطلب. د نبی علیہ السلام د والد محترم عبدالله صاحب دی رورو. نو د حضور پاک تره دی. د نبی علیہ السلام مبارک د پیدایش نه دی تقریبا 2 کاله مخکې پیدا دی. یعنی د حضور پاک نه دی 2 کاله مشرو د عمر په لحاظ. خو خیار دومره چې یو ځل ته چا تپوس وکړو وی ته مشر یې او که نبي علیه السلام مشر دی؟ نو د زړه کې سوچ وکړه که ده ویم چې نبي علیه السلام رانه مشر دی نو په دروغو کې راځي، ځکه عمر خو زما زیات دی. او که ده ویم چې زه مشر یم نو بیا خو بیادبي راځي. نو ده وی انا اسن وهو اکبرو، وی په عمر کې ته زه زیات یم خو ګورې مشر هغه دی، لویوالی خدای غله ورکړی دی او مشري د هغه نه. نو 2 کاله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د عمر په لحاظ باندې مشرو. په مکه مکرمه کې کار څه کو؟ نو د عربو خلکو ټولو به تجارت کو، د مکې خلکو، ځکه د مکې چې کومه ځمکه ده نو هغه فصل نه زرغونی. قرآن شریف ورته وادٍ غیر ذی زرع ویلې ده، فصل نه زرغونی او نه پکې داسې د میوې بوټي کېږي. نو د مکې د خلکو ټول کار په تجارت به. اوس هم د مکې خلک تجارت کوي او عموما په مکه کې سرمنې ډېرې زیاتې وي، ځکه خلک حج له عمرې له چې راځي نو ذبحه کوي، ګډانه لالئ، چیلیه لالئ، نو هغه سرمنې دقلته پاتې شي. نو د مکې د خلکو لوی معاش به ده چې دوی به سرمنې خرڅولې په خلکو. سرمنو ته ضرورتي بورقې ته جوړېږي. هغه زمانه کې به د خلکو ځان له ګوډي جوړول، سپلی به یې ته جوړولې. اوس هم د چمړې لوی صنعت دی. نو دې تاجرو ذاتي تور او د بیت الله خدمت به کو. د حضور پاک مبارک د خاندان دا عربو په دې قبیلو کې بعضې کارونه د بیت الله تقسیم کړي. نو د نبی علیہ السلام مبارک خاندان ته چې د بیت الله کم خدمت رسېدلی و، د میلمنو د زمزمو چې د بار نه به میلمانه رالل، دی به خیال ساته، قدر به کو. او د زمزم د اوبو ټوله نگرانی به د حضور پاک د خاندان په ذمه وه. نو حضرت عباس رضی الله عنه ته د خپل نیکه نه او داسې په نسبن دا 2 څیزونه په وراثت کې ملو شوي. د حاجیانو خدمت به کو، د میلمنو عمرې له به چې څوک رالل د هغې خدمت به کو، د میلمنو. او د هغې نه علاوه د زمزم د اوبو مشري ټوله دوی سره وه. زمزم اوبه راوښکل او هغه بیا په چاټو کې محفوظ کول او د کوي او د بورقې خیال ساتل. او بیا د حج او د عمرې په سیزن کې خو به خلک ډېرو، نو دی به خپل بچي او ویرونه ټول لا جمع کړل او په بورقو به په زیات تعداد کې اوبه راایستلې. یو لوی سعادت چې دته حاصل دی دا چې دی په ماشوموالي کې رک شوی. نو چې دی رک شو نو مور یې منښته کړې وه، وی که زما دا زوی عباس خدای پیدا که نو زه په بیت الله د ریخمو غلاف اچوم. په بیت الله به غلاف د مخکې نه خو د ریخمو نه عامه کپړې نه به غلاف جوړ کو، د بیت الله د پاسه به یې واچم. دا یو عزت دی، یو احترام دی، لکه څنګه چې د قرآن شریف نه خلک رومال تاوی. نو وی که زما دا زوی خدای پیدا که نو زه به د بیت الله د پاسه د ریخمو غلاف اچوم. د ریخمو کپړه خو ډېر قیمتي وي. نو الله دې پیدا که.
نو مور هغه نظر پوره که، نو د ریخمو د ټوکړې نه یو لوی غلاف جوړ که او هغه د بیت الله نه تاو که. نو که تا نه څوک تپوس وکړي چې د بیت الله د ړومبې د ریخمو غلاف چا تاو کړی، نو دی جواب دی چې دا د حضرت عباس رضی الله عنه مور دا قیمتي غلاف. او ولې ته تاو که؟ دا د ده د روکېدو او د پیدا کېدو په نظر چې دی خدای پیدا کې منښتی کړی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه خو 2 کاله مشر، خو تقریبا 2 کاله مشري کشري لوی خبره نه ده. نو یو ځای لوی شوي دي او یو ځای ماشوموالی تیر کړی دی او هلکانه تعلقات یو بل سره ډېر مضبوط او نږدې. نو د نبی علیه السلام سره د نورو ترونو په نسبت د مینه زیاته وه. د اسلام نه مخکې چې دا د اسلام نو ښکاره کړی، نو هم په پیغمبر علیه السلام به ډېر خفه کېده. او تاسو یې له دې خبرې نه اندازه ولګوئ چې د مکې د هجرت نه مخکې د مدینې خلک راغلي وو. نو د مدینې شریفې خلکو په مینا کې د یو غونډۍ لاندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې 2 کسانو یا 3 یا کسانو په شریکه ایمان راوړو، مسلمانان شو. نو دی بیعت ته بیعت عقبه وی، عقبه غونډۍ ته وی. د غونډۍ لاندې دا بیعت شوی، نو ځکه بیعت عقبه ورته وی. او چې کوم ځای کې د هغه غونډۍ شاته لاندې بیعت شوی، نو بیا د ترکو په زمانه کې ترکیانو هلته یو جومات جوړ کړی د نښې دپاره چې دا هغه ځای دی چې د مدینې خلکو په نبي علیه السلام ایمان راوړه او حضور پاک سره بیعت کړی دی. نو هغه جومات مخکې نه موجود و، خو د یو غر شاته و. اوس حکومت هغه غر لر کړی دی، میدان یې کولو کړی دی، نو جومات راښکاره شوی دی. زیړ رنګ وله زمونږ سعودي حکومت ورکړی دی ښکاري. نو ډېر خلک دا وی دا ګوره په غر کې دننه جومات راوتی دی، خو دا جومات په غر کې دننه نه، دا د غر نه شاته غر یې ونړو، جومات راښکاره شو. د دقه جومات په ځای باندې دا مونږ خلک چې ورته غټ شیطان وی چې دا سړي اولی او راکوزیږي او ته بیت الله ته راځې او ښي طرف ته وګورې، نو دا جوماتګي به راته ښکاره شي. نو دی انصارو 2 کسانو چې په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړه، نو حضور پاک له دعوت د مدینې ورکړه. وی ته مدینې شریفې ته زمونږ وطن ته راشه، دلته تا تم تکلیف دی او مرګرو ته دیم تکلیف دی، او د مکې کافران ضرورت در رسی، هلته به ته محفوظ شي. نو حضرت عباس لا دغه وخت خپل اسلام نه دی ښکاره کړی، خو په موقع موجود دی. نو ګوره د دې د مینې اندازه لګي. هغې د مدینې خلکو ته وی د مدینې خلکو تاسو زما دارواره بوځئ خپل وطن ته، د دې حفاظت په څوک کوي. دلته خو که د دشمنان ډېر هم زیات دي، خو یو مضبوط قوم دی، تربورانی دي، رشته دارانی دي، لوی قوم دی. د هغه قوم په وجه دی محفوظ دی، دته څوک غږ نشي کولی. نو که تاسو دې بوته په مدینه کې خبره د قوم نه، نو اسې نه څوک تکلیف ورته ورونه رسئ. نو تاسو خې بوځئ، ستاسو د ده خوښه ده که د سره ځي لاړ دې شي، خو ګورې که ده ته په مدینه کې چا تکلیف ورسو، نو زه به ستاسو له دې 2 کسانو نه د هغې تپوس کوم، تاسو نه به زه تپوس کوم. دا به نه وایه چې دا فلانکي او دا فلانکي او فلانکي، زه پیش او بیا تاسو پیش. هغې ورته څه وی؟ هغې ورته وی ته یې مونږ ته حواله که، نو ستا پیریان هم ته خلاص. تاسو د مکې خلک د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په قدر نه پوهېږئ، تاسو سره د قدر نشته. مونږ پوه شه ده ته به هله د بل لاس رارسي چې مونږ ټول ټوکړې ټوکړې شو، چې مونږ نه یو ټوکړی شوي، ده ته چا لاس هم نشي رارسېدی. خو خیر حضرت عباس رضی الله عنه د هغه خپلې مینې اظهار وکړه. نبی علیه السلام مبارک هجرت وکړه مدینې شریفې ته، او دی په مکه مکرمه کې و. دی پټ مسلمان و، دنه مسلمان و، خو لا اسلام یې نو ښکاره کړی. نو چې کله د بدر غزا جوړېدله، نو نبی علیه السلام صحابو ته یو څو کسانو خول. یو یې پکې عباس وخو. وی ګورې که عباس ته له مخې له راغی، نو د تورې غزار پې ونه کې. یو څو کسان یې خول. وی ما ته پته ده چې دا د زړه نه مسلمانان دي، خو د څه وجې نه دوی خپل اسلام نشي ښکاره کولی، نو په دوی به توره نو چته وی.
نو یو صحابي دی حضرت ابو حذیفه رضی الله عنه هغه د نبی علیہ السلام مخ کې ودرېد. هغه د خوش طبیعتۍ نه دا خبره وکړه، وی ښه د الله رسوله زمونږ پلار او زمونږ زوی او زمونږ تره او زمونږ ماما به مخې له راځي هغه به وجنو او ستا تره به نه وجنو، که زما د تورې لاندې راغی که مې پرېښود سر به مې تی خوا غورځولې. حضور پاک مبارک مسکی شو. حضرت عمر ته مخ ور واړو، وی عمره وی ابو حذیفه ته خیال دی، وی زما تره د نورو خلکو سره سمی چې نور خلک به د تورې لاندې راځي او وجنم به، نو عباس که د تورې لاندې راغی دی به م وجنم. ګوره زما ترې نورو خلکو سره برابر که. ګوره دې له د پیغمبر علیه السلام مینه معلومیږي چې څونه محبت یې دی. اتفاقا همغسې وشوه د بدر په جنگ کې، او یا کسان کافران مردار شو او یا گرفتار شو، یو پکې دی چې دې ونیولې چې نو جنگ کې خامخا د خلکو نه جامې او کپړې شلیږي، نو دې مدینې منورې ته راوستل. نو حضور پاک دا قیدیانو باندې نبی علیہ السلام ګوره ډېر رحم کړی دی، ظلم یې قیدیانو سره هم نه دی کړی. نو حضور پاک صحابو ته حکم وکوي لاسونه ولا شاته وتړه، او یو دو کسان یو کس بوځي او په کور کې لکه د میلمه په شکل وساتئ او خیال یې وساتئ چې درنه ونه تښتي. اتفاقا دی چې کوم صحابي را ورکړه د پیغمبر علیه السلام ګاونډي و، د دیوال ګاونډي، او رده کمیس نو عبدالله ابن ابی چې د منافقانو سردار دی، رئیس المنافقین، نو هغه خپل هغه د قدیم لوړ دنګو او هغه هم لوړ دنګو، نو په حضرت عباس د بل چا کمیس نه پوره کېده. یو کمیس راوړه په دنو برابر، بل چا راوړه په دنو برابر، نو عبدالله ابن ابی هغه خپل کمیس راوړه او حضرت عباس ته ورکړه. نبی علیہ السلام لوی صاحب زما دا کمیس ورته واچوه، نو نبی علیہ السلام ورته د هغه کمیس واچوه. دی خو منافقه، خو دا یو احسان یې وکړه چې حضور پاک له تره له خپل کمیس ورکړه. نبی علیہ السلام د چې احسان ګورې په ځان نه دی پرېښی. په یو موقع فرمایلی و د وفات نه مخکې، وی په ما چې د چام څه ښېګړه ما سره کړې ده، ما هغه له د هغې بدل ګورې خلاص کړی دی. په ما د چا احسان نشته او نه د چا ښېګړه شته. یو کس داسې دی چې د هغه د احسان په ما د پاسه پروت دی چې هغه حضرت ابوبکر صدیق دی، او د هغه د ښېګړې بدل ما هغه له نه دی خلاص کړی، د هغه د هغه ښېګړې بدل به الله هغه له د قیامت پر ورځ خلاصوي. دا یو نکته نبی علیہ السلام د وفات نه مخکې ویلې وه. نو په حقیقت کې حضور پاک احسان د چا په ځان نه پرېښود. که چا به څه شی راوړه په خپله فرمایي نبی علیہ السلام، وی چې څوک د له هدیه راوړي دا ترغیب ورکوي، وی دوستان یو بل له هدایا یوسئ، وی په دې مینه زیاتېږي. او بیا فرمایي چې څوک د له هدیه راوړي نو ته وله بدل ورکه، او که بدل د سره نی یا نشې ورکولی یا هغه خفه کېږي چې ماله ته عوض راکې، نو دعا ورته وکړه. دول اسم ورنکې نو دعا ورته وکړه. دا د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقه ده. نو چې چا به یو شی راوړه نو نبی علیه السلام به د هغې بدل ورکو. یو مثال به درکم. یو صحابي نبی علیه السلام مبارک له اوښه راوسته، نو پیغمبر علیه السلام یو بل صحابي ته ورشه او دله دې په مقابله کې لس اوښان ورکړه. اوس یو لس څونه شی دی، نو چې هغه لاړ نو لس یې وله ورکړل، نو چې چا ډالۍ راوړې وه نو هغه خفه شو، ویله بیله لسه مال یې لس راکړل. نو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته الوی چې صاحب هغه خو په هغه لسو خفه دی. نو پیغمبر علیہ السلام مبارک وی عجیبه خبره ده، د یو راوړو ما ولا د هغې په مقابله کې لس ورکړل، اوس بیا هم خفه کېږي. یاره وی څوک مړه مې غواړي چې د بعضې خلکو نه زاړو هدایاړو قبول نه کوم، خو لیکن د الله حکم دی د شریعت نو داسې نشم کولی. نو دومره به پیغمبر علیه السلام د مسلمان د ډالۍ په مقابله کې ډالۍ به یې راوړه، یو په لس به بدل ورکاو. نو عبدالله ابن ابی خو منافق دی او دله کمیس ورکا. نو چې کله عبدالله ابن ابی منافق مړ کېده نو وصیت یې وکړه، زوی یې سوچه مسلمانو، د ده نوم هم عبدالله دی او د زوی نوم هم عبدالله دی. نو هغه زوی یې نبی علیہ السلام له راغی، وی د الله رسول زما پلار دوه وصیتونه کړي. یو وصیت خو یې دا کړی چې ته خپل کمیس راکا چې دې د پلار ته واچو. ما وایي چې ما د نبی علیہ السلام کمیس را واچوي. او دویم دا چې جنازه به ته کې
نو دغه وخت پورې لا د منافق د جنازې نه منع نه وراغلی. نو نبی علیہ السلام خپل کمیس را واغشته او دله یې ورکړه. ها دا د پلار له یوس. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته وایي وی دا الله رسول هغه منافق عبدالله ابن ابی د خپل کمیس ورکړه، ستا برکتي کمیس هغه کافر له ورکې. نو نبی علیہ السلام مبارک دو خبرې وکړې. وی عمره وی کدی منافق ته او کافر مړ شو نو زما کمیس وته هیڅ فایده نشي رسوله، کافر ته هیڅ فایده نشي رسوله. لیکن زه ول ذکر ورکوم چې انه کسا عباسا، عباس ته د ما تر له یو وخت کې د کمیس ورکړو نو چې دا هغه بدل ولا خلاص کو. ګوره سونه مو د مخکې عباس ته کمیس ورکړو لیکن نبی علیہ السلام ولا هغه بدل خلاص ک کمیس یې ورک. نو بیا چې وی جنازه تیار شي ما ته سوال جواب وکا. نو چې جنازه تیار شو نبی علیہ السلام ته سوال جواب وکړو دی لا مقبره. نو چې څنګه مقبره ته لاړ او دی جنازې ته ورمخ کې شو حضور پاک نو حضرت عمر ورغه د لمن نه کلک رونه وی دا ته پچا جنازه کې دا الله رسول عبد الله ابن ابي منافق على عبد الله ابن ابي فعبد الله ابن ابي جنازه کې او فلان کې منافق فلان کې وخت کې دا نو ویل فلان کې وخت کې دا نه دی ویل. حضرت عمر کې خو بیا د چا پروا نشته، خو د دین په معامله کې سخت دی. اشدهم فی امر الله عمر، د خدای په دین کې سخت انسان خو حضرت عمر دی. او د صحابه ګوري دا دوه صفاتونه مو ما چې درته وی دوه صفاتونه دي. ها یو صفت والذین معه د نبی علیہ السلام سره چې کوم مرګري دي نو دا غوي دوه صفاتونه دي. اشداء علی الکفار، د کافر په مقابله کې سخت بیا نرمي وسره نه کوي. اشداء علی الکفار سخت دا چلنه نفرت تر کافر. مسلمان ویم دې ته چې د کافر نه برده نفرتي